فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآية. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. له هر څه وړاندې درنو علماء، مشایخو او مجاهدینو تحفه د ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم درته وړاندې کوم چې عبارت له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیوخو مناسبې او پوره خبرې وکړې، موږ ته ضرورت هم نشته چې ستاسو په وړاندې وینا وکړو، ځکه ستاسو هر یو له موږ څخه په علم کې لوړ دی، خو د مولوي صاحب محترم د امر د تعمیل په اساس باندې راجګ سوم. غواړم یو څو خبرې درته وکړم. امر بالمعروف او نهی عن المنکر له امور واجبو نه په دین کې ده. اسلامی نظام بغیر له امر بالمعروف او نهی عن المنکر څخه نشي راتللی. د اسلامی نظام او د اسلامی حکومت تکمیل په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې راځي. زموږ او ستاسو 13 کلنه مبارزه چې وه، هغه د حکومت ترلاسه کولو یا د واکمنۍ ترلاسه کولو یا یوازې د هیواد خپلواکي او د هیواد ازادي نه وه، بلکې د هیواد د خپلواکي او د ازادي سره تړلې او مهم هدف چې هغه اسلامي نظام و. بیا په اسلامي نظام کې 2 شیان زموږ هدف و، چې یو د محاکمو اسلامي کول، دویم امر بالمعروف او نهی عن المنکر. خو امر بالمعروف او نهی عن المنکر به په هغې طریقې کوو څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه چارې پر مخ بولي، او په 13 هفته کې زموږ شیوخو تاسو ته هغه طریقه واضحه کړله. په همدې مناسبت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د کردار په اړه یوه لنډه واقعه درته بیانوم چې هغه له کافر سره څه ډول معامله کوي، نو له مسلمان سره باید څه ډول معامله وشي. یوه بوډۍ ده په مکه مکرمه کې چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسلام ته دعوت شروع کړ او علني دعوت یې کاوه، نو یوه بوډۍ له مکې مکرمې څخه روانه ده، لرې یوې دښتې ته ځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورسره مخ کیږي او ترې پوښتي چې ای بوډۍ چیرته روانه یې؟ وایي دلته یو کس پیدا شوی چې زموږ خدایانو ته بدرد وایي، زموږ دین ته بدرد وایي، زموږ د پلرونو او نیکونو په عقیدې باندې رد کوي. غواړم له هغه څخه لرې لاړه شم او د هغه خبرې وانه ورم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هیڅ نه ورته وایي، د هغې پنډوکې ورسره اخلي او ورسره روانیږي. تر هغه ځایه پورې مزل ورسره کوي چې چیرته د دغې بوډۍ خوښه ده. لرې یوې دښتې ته رسیږي. په هغه دښته کې خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه نور همدلته پاته کېږم او دا مې آخري د اوسېدلو ځای ده، ځکه دلته د هغه غږ نشم اورېدلی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پنډوکې ورته ږدي او ورته وایي چې ته پوه شوې چې زه څوک یم؟ هغه ورته وایي نه. وایي زه هغه څوک یم چې ته ترې راتښتېدلې او تر دغه ځایه پورې راورسېدې. هغه بوډۍ حیرانېږي چې د دغه سړي په اړه خو ما هسې الفاظ اورېدلي وو، هسې خبرې مې اورېدلې وې، خو د ده کردار خو بدل دی له هغو ټولو نه. سمدستي ورته وایي ستا کلمه راته ووایه او ایمان راوړي. هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو زموږ کردار باید چې داسې وي چې یو څوک یو منکر کوي خو موږ د هغه منکر په پیژندنه کې داسې عمل ورسره وکړو چې په راتلونکي کې هغه د بل چا د منکر مخنیوی وکړي، خپله خو یې بیخي ونه کړي خو بل څوک هم له منکر څخه منع کړي. په همدې اړه باندې زه د امر بالمعروف او نهي المنکر د سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي صاحب هغه خبره درته کوم چې په کابل کې محتسبینو ته کوله. هغه ورته ویل تاسو چې یو تالار ته ننوځئ، هلته په یو سکرین کې سندره چلانده وي، هلته موسیقي چلانده وي، تاسو به داسې نه کوئ چې هلته ورځئ د هغه سړي بې عزتي کوئ، هغه تلویزیون ماتوئ، هغه سکرین ماتوئ، یا له هغه سره د وهلو او د ټکولو په طریقې سره پر مخ ځئ، بلکې داسې معامله وکئ چې په راتلونکي کې په همدغه تالار کې څه چې په نورو تالارونو کې هم همدا سړی د موسیقۍ مخه ونیسي. موږ ته د شریعت تګلاره ډیره واضحه ده. اقامه د معروفاتو او ازاله د منکراتو د دې لپاره نه ده چې د یو انسان توهین وشي او تذلیل وشي، بلکې الله عز وجل ته تر هر څه د انسان کرامت ډیر معزز ده. ولقد کرمنا بني آدم، الله عز وجل فرمایي. بل ځای وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو موږ چې هغه ملت کې اوسیږو او په هغه ملت کې د منکراتو مخه نیسو چې د اسلامي نظام د دفاع لپاره په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. اسلامي نظام هغوی ارمان و او هدف و، له تیرو 40 کلونو راهیسې هره دربدرۍ، هر تکلیف، هر مشقت برداشت کړ، خو اسلامي نظام څخه دفاع کوونکو ته یې شا نه کړله، هغوی ته یې په خپله غېږه کې ځای ورکړ، په خپل کور کې یې ځای ورکړ. اوس له هغوی سره د اسلامي نظام په پلي کولو کې باید چې داسې چلند ونه کړو چې هغوی خدای نه کردل اسلامي نظام څخه متنفره کړو. دا ملت زموږ مسلمان ملت ده او تر بل هر قوم، تر بل هر ملت دوی ته اسلام او شریعت ډیر ارزښت لري. ځکه تاسو ته معلومه ده چې همدغه ملت، همدغه قوم په اسلام باندې، په قرآن باندې، د اسلامي نظام لپاره، د اسلامي حکومت لپاره کومه قرباني ورکړله، په تیرو 200 کلونو کې موږ ساری نه لرو. بلکې هغه د شریک بن عبدالله قول ښه موږ ته واضحه ده چې هغه وایي خراسان کنانة الله اذا غضب الله على قوم رماهم بهم. خراسان د الله د غشو چانټه ده، کوم قوم ته چې الله غصه شي په دوی باندې یې ولي. نو دغه د الله د غشو چانټه، دغه ملت چې موږ او تاسو ته خدای راکړی، موږ یې باید چې د الله شکریه ادا کړو او دغه ملت سره په هغه توګه باندې مخ ته لاړ سو څه ډول چې زموږ پیغمبر په ازالې د منکراتو کې کومه تګلاره د ځان لپاره او د امت لپاره غوره کړې وه، څه ډول چې زموږ پیغمبر د اقامې د معروفاتو لپاره د ځان لپاره او د امت لپاره کومه تګلاره غوره کړې وه، هغې تګلارې باندې موږ باید چې لاړ شو او هغه تګلاره د ځان لپاره یوه تګلاره وټاکو. اسلامي نظام د دې لپاره نه ده چې د خلکو د عزت توهین وشي، د خلکو شخصیت تذلیل شي، بلکې اسلامي نظام د دې لپاره ده چې د هر چا عزت محترم، د هر چا شخصیت محترم، د هر چا قدر باید چې وشي. هر انسان ته باید چې د قدر په سترګه وکتل شي، خاص کر بیا هغه مسلمان ته چې له تیرو 40 کلونو راهیسې د اسلامي نظام د پلي کېدلو لپاره قرباني ورکوي او اسلامي نظام یو ارمان و. خپل خبرې نه اوږدوم، وخت هم کم ده. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.